په کابل نړیوال هوایي ډګر کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د ځواکونو مهم عملیات. ځینې کارونه یوازې جرم نه وي بلکې د یو ملت له راتلونکي سره لوبه وي. کله چې سره زر، یاقوت، لاجورد او شتمنۍ د رښتینو لاسونو پر ځای د مافیا په بوجیو کې ځای پر ځای شي، نو پوه شئ چې په واکمنۍ کې څه ناڅه غلط کارونه روان دي. دا د هغو راپورونو یوه بله برخه ده چیرته چې سره زر او قیمتي کاڼي په قاچاقي ډول بهر ته لیږدول کیږي، خو دا پیسې یوازې د څو کسانو جیبونو ته لویږي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ ځواکونو په کابل نړیوال هوایي ډګر کې د لسګونه کیلوګرامه ګرانبیه کاڼو د قاچاق مخه نیولې ده. د نوموړې واکمنۍ د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې په دې کاڼو کې لاجورد، زمرود، یاقوت او نور ګرانبیه توکي ګډ وو چې د یو کارګو شرکت په مرسته نورو هیوادونو ته قاچاقېدل. دغه وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ډیره کړې چې د کورنۍ چارو وزارت د قاچاق مخنیوي سرتیرو لخوا په کابل نړیوال هوایي ډګر کې د څه باندې 50 کیلوګرامه قیمتي او نیمه قیمتي کاڼو د قاچاق هڅه شنډه کړې ده. یاد کاڼي د یو کارګو شرکت له لوري د صادراتو په نوم له هیواده بهر قاچاقېدل، خو د پولیساتو لخوا پر وخت پیژندل شوي او ضبط شوي دي. بل پلو د کابل نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې یې له 1.6 میلیونو ډالرو څخه د ډیرو پیسو 18 کیلوګرامه سرو زرو او د 900 کیلوګرامه نشئي توکو د قاچاق مخه نیولې ده. د دې ترڅنګ له 600 څخه ډیرې قاچاقي کڅوړې چې پیسې، سره زر او ګرانبیه کاڼي لري د هوایي ډګر له لارې د وتلو مخه نیول شوې ده. د راپورونو له مخې د هیواد ډیری کانونه په ځانګړي ډول د بدخشان، پنجشیر، نورستان، لوګر، غزني، هلمند او فراه کې د سیمه ایزو زورواکو، تړونوالو او ان د کابل اوسنۍ ادارې له لوري د ابتدایي وسایلو پر مټ له قانوني جواز پرته استخراجېږي. دغه زیرمې ډیری وخت پاکستان، ایران او له هغه ځایه نورو نړیوالو بازارونو ته قاچاقېږي. درنو لیدونکو له ملتیا